قدرمنو سلامونه مې واخلئ صابر جان یم پرون چې کوم دی نو د ادرې د کاڼو دپاره اعلان کړی شنو که تا ته یاد شي نو په دې باندې ما 3-4 ویډیوګانې هم کړې وې چې هلکه په ادره کې کاڼ نشته مشرانو له پکار دي چې د دې دپاره څه غم وکړي نو زما اصل مقصد صرف او صرف دا چې مشران کله یو کار کوي که نه په یې کې ډېر برکت وي اوس که زه ورته وتې نو کیدای شي هم زه ورته وتې نو کیسه بیا ورانه وه نو په دې وجه ما وی چې مشرانو له پکار دي چې په دې څیز باندې غور کړي نو اوس ور روان یو 6 بجې ټایم یې یاد کړی تقریبا اوس په 15-16 منټه د پاسه نو حاجي مې نیکه چوک ته وروسته څومره خلک راغلي دي ګورو د مشرانو دا خبره صحیح ده که نه مشران اکثر وایي مونږ اعلان وکړو بیا خلک نه راځي نو اوس ورځو چې څومره خلک راغلي دي بیا درې له کاڼې راوړو کاشفه څنګه چل ښه حالات ښه دي شکر خوشحاله شي بس حاجي مې نیکه چوک ته راورسېدو کسان ډېر دي ښه ملګري هم شته خو ټکټر یو دی اوس ګورو چې څنګه چل به کېږي بس کسان راغلي دي خو تر اوسه پورې د مشران لا نه دي راغلي د خیره سره کاڼې راوړو ها او کنه قدرمنو بالکل کسان لګیا دي او د کاڼو دپاره ټول راغلي دي ډېر په اتفاق سره راغلي نو الله دې وکړي چې په خیر خیریت باندې ضرور رسو زه ورځم هغه سر کې هم څه کسان لګیا دي هغه هم درته ښایم شاته چې دی نو یو 3 ټکټرې لګیا دي او دلته یو ټکټر لګیا دی خو دې کې تقریبا 3 کسان دي یاره دې له هم دا کسان راتلل پکار دي اوس هغوی ته وایم چې لږ بله راشي تاسو 3 کسان دي دا ولې یار ها نه زه هغوی ته وایم ښه نه زه هغوی ته وایم اوس به دله راشي دا وګوره تاسو په 3 کسه دا ټکټر راکوئ دا خو واه زه هغوی ته وایم زه هغوی له ورځم صحیح ده بخیر یاره زه رالم هغلته مې لګیا و او جیګوله زنده آباد جیګوله ښی خیر دی چې یاره کلیوالو خبره دا ده چې ټکټرې خو ډېرې راغلي کسان کم راغلي دي یاره پکار ده چې کسان سیوا راغلی وی نو ښه به وه ځکه چې ټکټرې 2 ټکټرې چې کوم دي هغه همداسې دي لکه یو هغه دی را روان دی یو دا دی او دغه یو ټکټر سره چې کوم دی 3 کسان نو مطلب مې دا دی چې کسان لږ ډېر راغلی وی مزه به یې ډېره وه او کار به لږ زر شوی خو زه باقي دی خدای خیر وکړي کار کوو
واچو 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 مړه ګاډي ډک شو د خیره سره او بس اوس کلي ته روانېږو صحیح ده نو اي شنو څنګه راغلی ته زه راغلی مجید د خیره سره ډکم کو ماشاءالله ماشاءالله ټولو کې زموږ ټرالی ډکه ده لکه داسې دروغ تا کله نه دي ویلي رښتیا مو کله نه دي ویلي خوند یې وکړو والله دې مونږ په خیر خیریت سره اوس کلي ته ورسوي یاره امین امین او قدرمنو بس د خیره سره کاڼي م راوړه او ټول خلک چې کم دی نو بس خپلو کورونو ته هم روان شو خوشحاله اوسئ په خیر نو بس الله دې باقي خیر کړي همدغه شان همت او محنت پکار دی ډېره مننه